ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی چھے انسانانو اغا رب چھ تاسو یہ دا یو نفس نا دا یو ذات نا پیدا کردے دا اغی رب نا پزڑکی یرو کے او دا اغی پروردگار دا خبرو لحاظو ساتے اغا چی دا کمو سیزونو نا منی کردے دا اغی نا پریزو کے اغا ذات خلقکم من نفس واحدت چی دا یو نفس نے پیدا کردے او بیا وخلق منها زوجها دا اغی نفس نے دا اغی بی بی پیدا کرا. خدای پاک دا دی انسانانو سلسلہ دا حضرت آدم علیہ السلام و دا اغی دا بی بی دا حضرت حوانا شروع کرے دا. حضرت آدم علیہ السلام دا خٹنا جوڑ کو او بیا چی پا جنت کے اوساو علتا کی دا گس پختینا دا چکما گس طرف پختے دی دا اوچت پختینا دا اغا بی بی جوڑ اکلا. کم انسان نا چے دنیا پیدا دا اغنم حضرت آدم دی علیہ السلام پیغمبر دی جلیل القدر شخصیت تے او دا طول پیغمبرانو دی انسانیت پلارو نکدے او دا کم زناننا چے اللہ تعالی دا سلسلہ روانا کردے دا اغی زناننم حضرت حوا دے علیہ السلام چے دا دی پیغمبرانم نیادا او زمونگ دا طول مور دا سلسلہ دا نسب زمونگ دق دوالو شخصیاتو ترسیگی. دا دوالا خدای پاک پا جنت کے دیر مدوصولی دی شپگنی میں شل کالا جن بھی پا جنت کے تیر کردے. خدای پاک پروردگار سڑی تا و خز تا پا یو نظر دل تکتلی دی. بعض خلق پا شریعت یو اعتراض کئی ویرش با اسلام و شریعت خز لحق ندے ورکڑے او خز تا سپک کتلی دی. زدا در تویم چه شریعت خز لدیر لوی حیثیت ورکڑے دی او دیر پوجت او دا قدر پا نظر کتلی دی. بی بی حوا دا خدای پاک دا آدم علیہ السلام نا دل تام پیدا کولی شو دا آغا دا پختینا چه دا جنت نے را کس کرے وے او بیا پا دنیا کی دا آغا او دا کرے وے و پختے تے رستے و بی بی حوا تے پیدا کرے وے دا سے من اللہ کولی شو. لیکن اللہ دا سے انکرل سنگ چی آدم علیہ السلام پا جنت کے پیدا کر دارنگی بی بیم پا جنت کے پیدا کر چی دوال دا جنت خوشحالے ہو سکی ورتوی فکولا منها رغدا حیث شئتما دا دی دوالو تا حکم کئی چی جنت نخوراک کوئے پا مالا خیٹا کوئے او چی کم زم خو خیلتا کوئے چی کم خشتخ کل عیش او جن عیش و عشرت او دا مزو جن
شپږ شلې کاله حضرت آدم علیه السلام په جنت کې تیری چې دا ورسره بیبیم تیر کړي. دا اوس ښځې او سړي ته په یو نظر کتل شو که نه شو؟ لومبې چې خدای پاک د کم انسان د سړي او ښځې نه انسانیت شروع کړی، دواړو ته په یو نظر کتل او دواړو ته یو شان عزت ورکول. داسې هم خدای ویلی شو. ګوره د قرآن شریف او په دې حدیثو کې په ډېرو آیاتونو کې او نصوصو کې خطاب د الله سړي ته ښځې مرادي، خو هغه طبعا ورسره ذکر کوي. هلکه وایي اقیم الصلات کې دا حکم دا سړو ته دی او ښځې ورسره ضمنن او طبعا مرادي دي. دلته الله آدم علیه السلام ته خطاب ونه که چې کل خوره، دی ونه وی چې زه بیبي به دې مخوري خو هغه ستا د برکته به خوري، او طبعا خوراک کوي نه. فکولا دواړه بالاصاله دواړو ته حکم دی چې دواړه خوراک کوئ د جنت د میوو نه رغدن په مړه خیټه. او حیث شئتما سړی پابندي، سړی نی پابند او ښځه پابند دی، هلته یې د دواړو پابندي ختمه کړه. هلته د ستر او د پردې ضرورت نشته، پابندي تې ختمه کړه. حیث شئتما چې په ټولو جنتونو کې کم ځای خوښي هلته ګرځئ او خوراکونه کوي. حضرت آدم علیه السلام سړي ته هم دا حکم دی او د هغه بیبي ته حضرت حوا علیه السلام هغې ته هم دا حکم دی. دواړو له یو شان مزې دي په جنت کې، د دواړو یو شان عمر دی په جنت کې، دواړه په جنت کې یو ځای ګرځي او دواړه یو شان چې کوم ځای خوښوي نو هلته به ګرځي. دنیا کې خو ښځه په کور کې دننه او سړی د کور نه بار، ځکه دنیا کې سړی د ښځې لږ حفاظت ضروري دی. دلته شیطانان زیات دي، هلته خدا شی نشته، نو هلته پابندي نشته په ښځه. حیث شئتما چې کوم ځای ستاسو خوښوي خوراک کوئ، مړه خېټې سره کوئ. دا شریعت سړي له ښځو دواړو له عزت ورکړه. او چې څنګه شپږ شلې کاله ده تېر کړل، هغسې بیبي هم تېر کړل، بیا دواړه دنیا ته راکوز شو. دنیا ته چې رالل حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا دواړه، تکلیف په دواړو تیر شو، د دواړو ملاقات شو د عرفات په میدان باندې، او د دواړو نه الله پاک د انسانیت سلسله شروع کړه. وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، خدای پاک ته ډېر زیات سړي او ښځې پیدا کړل. دا سلسله دا د الله یو نظام روان دی. چاله الله زامن ورکوي، یهب لمن یشاء الذکور، او چاله خدای لونه ورکوي ولمن یشاء اناثا، چاله صرف زامنی د چا صرف لونی. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، چاله خدای لونه زامن دواړه ورکي، لونه زیاتی زامن کم یا زامن زیاتی لونه کم. ویجعل من یشاء وقیما، او څوک خدای شان پیدا کړي دي انې لوري او نیز وي. دا د الله نظام یا سلسله تر قیامته پورې روان ده. الله خپل قدرت ښیي. که داسې وي چې د هر سړي 3 زامن او 3 لونه یا 6 زامن او 6 لونه، بیا به خلکو وي چې خدای پاک په دې کې کار نشته، دا یو اتفاقي معامله را روانه ده. نه، خدای ښیي چې زه کولی شم همدقه انسان او سړی دی چې وغواړم شنډولی م شم، او چې وغواړم صرف لونه م ورکولی شم، او چې وغواړم صرف زامن م ورکولی شم، او چې وغواړم نو دواړه م ورکولی شم، او چې وغواړم چاله لونه کم او زامن زیات او چاله لونه زیات او زامن کم. کولی شي الله که نشي کولی. د یو قالب د انسان د مور او پلار نه بچی رو باسي او هغه مختلف شکلونه لري. د خښتو بټۍ کې په یو قالب چې خښته جوړېږي ټولې یو شان دي، داسې ده که نه؟ او په کارخانه کې چې په کم مشین کم جامه جوړېږي نو یو شان بی، نو پرنټ ورته بدل کړي نو بیا بدلیږي. او د انسان د مور او د پلار یو کارخانه، یو قالب، یو ښځه خاون، او د هغې نه الله مختلفو شکلونو کې بچي پیدا کړل. دا جنۍ ده او دا هلک دی، او دا د هر یو رنګ د بل نه جدا، پوزې د بل نه جدا، سترګې د بل نه جدا، قد و قامت د بل نه جدا، اخلاق د بل نه جدا. د چا خوی ښه دی او د چا خوی خراب دی، څوک نرم دی څوک کلک دی. دا خدای پاک پیدا کړي دي رونو، دا سلسله. نو سلسله د دواړو نه پیدا ده. پروردگار سړي لم عزت ورکړه او ښځې لم ورکړه. مونږ په معاشره کې ښځې ته په ښه نظر ونه کتل. شریعت حق ورکړه،
مونږ په ښه نظر ونه کتل. ولې مو ته په ښه نظر ونه کتل؟ مونږ ښځې ته دین ونه ښو، ښځې ته هم ښه خوی ونه ښو، اخلاق هم ورته ونه ښول. نو دا زمونږ غلطي ده، دا د شریعت غلطي نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی ما دوزخ راته الله وښو او جنت یې راته وښو. نو په دوزخ کې مې ښځې ډېرې ولیدې. صحابه ته تپوس کړي د الله رسوله دا ولې؟ وی بکفرهن، وی دې کې ناشکري ډېره زیاته ده. وی یکفرن الله، وی د خدای ناشکري کوي. وی نه د خدای ناشکري نه کوي، یکفرن العشیر، د خاوند ناشکري کوي. د خدای منځ خو کوي او روجې هم نیسي او ښځې نسبتا نیک عملونه هم کوي، د خاوند ناشکري کوي. او بیا حضور پاک مثال ورکوي، 1400 کاله مخکنی مثال ورکوي. لو احسنت الی احداهن الدهر، که ته دې ښځې سره ټوله زمانه ښېګړې وکړې، ټوله زمانه جامې م وله راوړې، پیزار م راوړې، او کور دې م وله جوړ کړی دی، او ډوډۍ م وله راوړې، او د صحت د علاج خیال یې ساتې، او خپلو خپلوانو کره غم خادي د هغې انتظامات هم وله کې، هغې له هم وله جامې او جوړې راوړې، او کالیګان هم وله اخلي، او کوټه دې م ورته خشته مزېداره جوړه کړې ده، او فوم دې م ورته اچولی دی. ټوله زمانه ورسره ښېګړه کې. ثم رأت منک شیئا، او د ګوتې د بند دومره غلطي در نه وویني. دا څه وایي؟ دا نه وایي چې خیر دی یاره دونه ښېګړه کې دا پوټې غلطي وشو څه چلو شو. دا وایي ما رأیت منک خیرا قطو، یا سړیه تا نه خو ما په ژوند کې ښه ورځ نه ده موندې. دا د 1400 کاله زړې خبرې کوي. اوس سال دی، داسې ده که نه ده؟ دا ناشکري پکې ډېره زیاته ده. ناشکري خطرناک شی دی. په شکر الله خوشحالېږي او په ناشکرۍ خفه کېږي. ښځو ته علم وښایه، قرآن ورته وښایه، اخلاق ورته وښایه، عقیده ورته وښایه. که د ښځو اخلاق او دین ټیک شو، معاشره ټیک ده. بچې لومبی خو د مور په غېږ کې سبق وایي. لومبی مدرسه د ماشوم د مور غېږه ده. نو که مور عقیده ښه ده، د بچي به ښکلی عقیده وي. که د مور اخلاق یې ښه دي، د بچي به ښایسته اخلاق وي. که مور د خدای نه یریږي او مونځ کوي، روجې نیسي، نو بچی به مانځله پاسي او باچي ته به هم ښه اخلاق ښایي. او که مور مونځ نه کوي، بچي ته به څه مونځ وښایي؟ مور د خدای نه نه یریږي، بچي ته به د خدای یره څنګه وښایي؟ داسې ده که نه؟ مور بد اخلاقه ده، کنځل کوي، نو چې خوله کې کنځل دي، نو بچی به ترې کلمه زده کوي. څه چې هغه کنځل کوي، بچی به هم ترې کنځل زده کوي. او که دا مور کلمه وایي او دا ښکلې او پاکې خشته خبرې کوي، نو بچی به ترې هغه خبرې زده کوي. لومبې بچی د چا نه خبرې زده کوي؟ د مور نه. خوی د چا زده کوي؟ د مور. پی د چا سکي؟ د مور. نو که مور یې پاکه ده، نو پی هم خشته او پاک دی. او که مور یې ګنده ده، نو پی هم نجس او ګنده دی. نو چې د جینکۍ پاکې شي، پی به یې پاکي. منځګزاره ده او دینداره ده. د بچی خولې ته به لومبي پاک پیځي، نو بچی اخلاق به هم ښي او دینداره به د خدای نه به یریږي. او که مور پودړه بد اخلاقه ده، بېلمازه ده او سخا ده، نو د هغې پیم ګنده دي، نو د بچي باطن ته لومبي ګنده پی لاړل، نو دا بچی به د کوم ځای نه ښه شي؟ نو زنانه پویول پکار دی. زنانه ته دین خول پکار دی. دا زموږ ذمهداري ده. کومه زنانه چې بېدینه لویه شو، تپوس پې خدای د مور او پلار نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ښځو ته ښه ادب وښایه او ښه اخلاق ورته وښایه. یوه بیبي ده او د هغې یو بچی پیدا شو. خاوند ته وایي وی سړیه یو کار نه کو، وی دا بچی ما ته نه سپارې، ما ته یې نه پرېږدې چې زه یې لږ د شریعت او د اسلام او د دین مطابق لوی کړم. ښځې څنګه یې درته پرېږدم؟ بس وی ته ترې لاس اخوا که زه پوه شم زما دا بچی پوه شه. زه غواړم چې زما دا بچی داسې یو بچی ترې جوړ شي چې هغه نه بهترین انسان په مخ د ځمکه بل نه. وروڼو ګوره دا یاد ساتئ چې چا کې دین څونه زیات هغه انسان دی، او چې دین دې ته لرې کړه نو دا که په نوم انسان دی نو حیوان دی. دا ښکاره خبره. قرآن شریف کې الله وایي اولئک کالانعام بل هم اضل.
دا بېدینه خلک د چارپایانو نه هم بتر دي. دا خشته ښکلې جامه خو درته دین خولی ده او زنانو ته دا پرده خو دین خولی ده. چې چا کې دین نشته وګورئ نو هغې به پرتوګ پتلوني، د هغې د زنانو پتلونونه به مې، د هغې جون به لکه د حیواناتو غوندې وي، لکه څنګه چې حیواناتو کې پرده او ستر نشته هغې کې به هم پرده او ستر نه، د هغې خوراک به لکه د حیواناتو په شانتې وي، د هغې ګرځېدل به لکه د حیواناتو غوندې وي او پرهیز به نه کوي د خپل او د پردي نه لکه څنګه چې حیوانات دي دغسې جون به تېروي. نو موږ ته که دا خشته او ښکلې د حیا او د پردې جون خولې دا راته شریعت خولی دی. نو چې په شریعت پوره د انسان او که د شریعت نه بې خبره شو دا حیوان، د حیوان اولئک کالانعام بل هم اضل. قرآن شریف وایي دا بېدینه خلک وایي دا د چارپایانو نه هم بتر دي. نو د هغې مور په زړه کې دا وه چې د دې بچي نه یو مضبوط او خشته ښکلی انسان جوړ کړم. پلار ورته ویې ډېره ښه راځه در ومې. نو دا مور چې لومبې بچې خبرې کوي خو د مور سره کوي او لومبې چل د مور زده کوي. نو دې مور ورته دا ښولو چې بچې زمونږ خالق غوره الله دی، الله پیدا کړی، دا ښکلې عقیده ده او زمونږ مالک الله دی او زمونږ ژوند او زمونږ مرګ د الله په اختیار کې دی او مونږ له عزت او ذلت الله راکوي. داسې درونو که نه مونږ بچي ته لومبې څه ښایو؟ کنځل ورته ښایو. نو کنځل چې زده کي او هغه کنځل وکړي نو مونږ ورته وخاندو. نو چې پلار یې راشي راشه که نه بچي خو دې خبرې زده کړې دي، نه هغه ماشوم وایي ستا هغه مور او ستا هغه پلار او ستا هغه داسې او بې غیرت او دوس او دلا. نو دا پلار مور پورې خاندي خوله وله ښکلې یو مور پورې خاندي او یو بل ته هم وایي راشه که زمونږ بچي له څنګه ښکلې کنځل ورځي. دا زمونږ معاشره ده. کلمه ورته وښایه، یو رکوټې صورت اخلاص قل هو الله احد ورته وښایه او یو بل ته ووایه چې راشه زما بچي لا خبرې نشي کولی خو مونځ یې زده کړی دی او قل هو الله احد یې زده کړی دی او کلمې زده کړې ده. ته ګوره د دې بچي د ژوند برکت ته چې دله به خدای په دې ژوند کې څونه برکت ایږدي. نو دا مور دې بچي ته ښایي بچې زمونږ الله یو دی ګورې او زمونږ د دې هر څه خالق او مالک د دې ټولو کائنات او د ځمکو دا الله دی. مونږ له ډوډۍ الله راکوي، مونږ له جامه الله راکوي، مونږ له عزت الله راکوي او زمونږ ذلت د الله په لاس کې دی. بچې ډوډۍ مونږ له الله راکوي او بم مونږ له الله راکوي. دا زمونږ ښکلې عقیده ده. زمیندار وایي نه وایي دا ډوډۍ خو ما پیدا کړې ده، ما غنم وکرل. ای قمقله خطا شوې. دا ځمکه د دې کر دپاره چا دله پیدا کړې ده؟ الله. او دا چې کوم اوبو باندې دا غنم کرې ده اوبه دله چا پیدا کړي دی؟ الله. او په دا ځمکه کې د غنمو دا طاقت چا پیدا کړی دی؟ الله. او که ته خشته ځمکه اوم کرې او الله پې سیلاب راولي زلزله راولي بیا به څه کې؟ او که باد و باران او ګلی پې راولي بیا به څه کې؟ او دا په کومو لاسونو چې ته دا یوې کې او دا په کومو خپو ور دې پټي ته منډې وې دا طاقتونه دله چا پیدا کړي دي؟ دا الله پیدا کړي دي. داسې ده که نه؟ دنیا د اسباب و زیر اسباب به استعماله خو ګورې په د اسبابو نتیجه الله مرتب کوي. نو دې خپل بچي له دا مور لګیا د عقیده جوړی. دې مور به ورسره خواري کوله، پاللی وله پوره یقین جوړاو. نو په کوټه کې دننه به یې ورته ډوډۍ ښودې وه چې ته ګوټ کې پټه، جامې به یې ورته پټې ښودې وې او اوبه او میوې به یې ورته چې ته پټې سنبال کړې وې. نو چې دی به څنګه دی ماشوم اوږې شو مورې ډوډۍ وایي بچې بیا دې زما ډوډۍ وغوښته. ډوډۍ خو الله ورکوي، الله ته لاس پورته که که نه او الله نه وغواړه چې دله درکړي. دی ماشوم به لاس پورته کړي یا الله اوږې ماله ډوډۍ راکړې، الله تږې ماله اوبه راکړې، الله جامې مې خیرې نه شوې خدایه ماله جامې راکړې. نو مور به ورته دار څه پټ په کوټه کې ایښودي وو. نو دی به لاړ کوټې ته به ننوت. نو یو ګوټ جامې به یې اړولې، بکسونه به یې اړقول، الماریانو پټه به ورته مور ډوډۍ خو به یې راواغېسته، اوبه به یې راواغېست، جامې به یې راواغېستې. مورې ماله خو الله ډوډۍ راکړه، دا به ورته مور پټه ایښوده. مورې ماله خو الله اوبه راکړې، مورې خو ماله خو الله جامې راکړې. او که نه بچې څنګه چې الله نه ښکاري پټ دی نو دا څیزونه هم ګورې هغه پټ درکوي. الله نه غواړه ښه چې په ګېډه بدل شو ناجوړه شم، الله ما جوړ کې. د بچې ته د دارو به یې درته ایښودي، ته وګوره ګوټ کې سپېرکۍ به پرتې وې، به یې واچولې، خېټه به یې ټیک شوه. ماله خو الله
دارو راکړل دا مور سره خواري کوي مونږ بچو ته دا نه وي مونږ بچو ته دا په غوږ کې اچو چې بچې ګورې که دغه ځای ته منصب ته ځان ورسو ډوډۍ به پکې وي او که دغې منصب ته ونه رسېدې ګور ډوډۍ نشته دا اول نمونه مونږ په ذهن کې دا واچو چې زمونږ ډوډۍ دا د کاروبار په غیږ کې ده ډوډۍ په کاروبار کې نه ډوډۍ د چا په اختیار کې ده دا د کاروبار دا چل ته چا ښولی دی دا سترګې روغې چا در کړي دي د لاسونو کې دا طاقت ته له چی ښودی دی او په دا خپو کې د پالج دی وي ته کاروبار بیا وکړه سترګې د لړندې کې ته بیا کاروبار وکړه دا ظاهري اسباب دي دا به کې خو یقین به په الله ساتې چې خدای دې کاروبار کې بر برکت تاچې دې کې به رزق ته راکړي یو ځلې دا مور چې ته تلې وه خپلوانو کره هلته ورته یاد شو خو ما خو نن خپل بچي ته ډوډۍ نه دی ښې هغه به مدرسې ته تلي وږي به یې راغلی به یا الله دا څه شو دا خو زما ټوله خواري نن په اوبو وشوه زوی به مې راشي به خدای خبر هغه ماشوم په چیني لاسونه څونه اوچت کړي او څونه به یې خدای ته جړا کړي چې خدای ډوډۍ راکې اوبه راکې نن خو زما ډوډۍ اوبار سیر شوي دي نن به زما راز فاش شي ولې پته به ورته ولګي چې دا خو راته مور پټې ښودل دا خو خدای نه دي راکړی او نن مې مور نشته نو نه ډوډۍ شته او نه اوبه شته خدای خواري مې په اوبو ځي ما خو د دې بچي یقین الله په تا جوړاو دا مې غرض او نن مې ټوله خواري وبوړي خدایا هغه ټول چې څه محنت مې څو کاله وکړه په اوبو بربادېږي ير مې شو خدایا هغه ځای نه پړونې را په سر که او ځان پسې راکاږه او په منډه منډه راځه چې خدایه چې زه مخکې شم او زوی مې نه راغلی چې پټ ورته چې د ډوډۍ اوبه کېده چې دا مور یې کور ته راورسېده ویې کتل بچي پر لد غځولې ډوډۍ ورته پرته ده خشته ښکلې شربت اوبه ورته پرتې دي او خشته میوه ورته پرته ده او لیدو سره مور ته مورې نن خو ماله زما الله ډېره ښکلې ډوډۍ راکړې ده بچي هغه څنګه ویرالم لکه د مخکې غوندې مې مونځ وکړه یو دوه رکاته او لاس مې الله ته اوچت کړل چې یا الله د مدرسې نه وګېرالم خدای ماله ډوډۍ هم راکې او ماله اوبه هم راکې او چې څنګه کوټې ته ننوتم او ګوټ کې مې وکتل نو ډوډۍ هم پرته ده او خشته ښکلې اوبه هم پرتې دي مور یې نن یې ورسره میوه هم راکړې ده او ته راشه ډوډۍ ته وګوره خوشبویي تې ځي او ته دې اوبو ته وګوره خشته داسې اوبه دي سیلبن اعلی خوشبویي تې دي او دې میوې ته وګوره مورې داسې خو ما په ژوند کې چېرته نه ده خوړلې مورې پوه شوه چې زما خواري ځای ونیوه او زما د بچي کنیکشن الله سره ولګېد الله سره ډایرکټ شو زه رمیانځه ووتم وروڼو ګورې دا الله کولی شي که نه عادت یې داسې نه دی داسې کوي نه ځکه تا لاس سپی در کړي دي نو ته به لګیا کار به کوې برکت به دله الله چې ډوډۍ به خدای در کړي ته به لاس سپی خوځې نور که داسې وي نو داسې م الله کولی شي ابروز حدیث کې زمونږ یو حدیث تیر شو حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې خندق هم کنستېده غزوه خندق چې ورته وایي نو وی هلته کې سخته یخنیم ده او خوراک نشته وی چې نبی علیه السلام مبارک ته مې وکتل نو ډېر زیات اوږې او په دې خېټه باندې د لوږې د لاسه کاڼې تړلې درې ورځو نه هم څه څکلي نو درې ورځو نه وی اجازت مې ته وغوښتې صاحب اجازت راکړه کور ته لاړ شم وی چې او وی کور ته لاړم بیبي ته مې وویې چې ښځې پیغمبر علیه السلام مې په ډېره لوږه ولید قسم دې ټینګېدی نه شم نور صبر نشته څه شته که نشته چې وله پاخه کړو 3.5 کیلو اوربشې وې 3.5 کیلو او ورکوټې چیلوکې پوټینۍ کورنۍ چیلوکې راکوټې د بچی وه د چیلې دقه وه وی مې چې داسې وکړه شابه ته دا اوړه میچن کا دا اوربشې او زه به دا چیلوکې لاله کم والله که ټینګېدی شم چې د حضور پاک دې لوږې ته مې وکتل ما فی ذلک صبرون ما فی ذلک صبرون وی بس ښځه مې لګیا شو هغې اوړه کړل زر او ما فورا هغه چیلوکې لاله کړه هغې غوښه مې وړه وړه کړه کټوۍ کې مې واچوله او یې ښځې مې اوړه واغږل وی ما ته وایي چې ګورې لاړ شه هم نه شرمې نبي علیه السلام ځان سره د یو 2-3 ملګرو پټ راوله چې نور څوک خبر نه کوي خبر څوک نه شي ځکه دومره شیخ و نه دی 3.5 کیلو اوړه څه شی وي او چې بندره 3-4 ورځو نارمي وی د لاړم حضور پاک ته مې په غوږ کې پټ ووې چې د الله رسوله یو 3.5 کیلو اوړه دي یو ساع ورته عربۍ کې وایي تقریبا هغه م واغږل او یو رکوټې کورنۍ چیلوکې بچی ده هم یې لاله کړه
او تراشه ځان سره دوه درې ملګري زیات نه. وی حضور پاک ماته وفرایل کثیر طیب، دا خو ډېر شی دی او ډېر اعلی شی دی. وی ورشه بیبي ته دې ووایه چې تنور نه ډوډۍ لا نه پورې کوي او کټوی هم نه کوزئ او خندق کې چې څومره صحابه ټولو ته اعلان وکړه چې خدای مو بخښه جابر ډوډۍ کړې ده راځئ. نبی علیه عزت مخکې شو. وی چې کور ته ورسېدم بیبي راته وی څه دې وکړل؟ مې د الله رسول خو ټول صحابه راواستل. وی تا د خدای داسې کي، تا د خدای داسې کي، ودې شرمولو، تا ته ما نه وي چې پټې پوی کا. وی ما ورته ووې پوی کړی به د نبي علیه السلام خو سره د هغې ټول غوښتل. وی زه بس بیا چې پوی کړی دی نو خبره خلاصه ده. وی راوړی اوړه مې وله راوویستل، په هغې کې مبارکې لاړې تو کړې. راوړه دا کټوی کې لاړې مبارکې تو کړې. طالبانو ته مې وګورې طالبانو سوچو کې کوم ترکاری کې او په کومو اوړو کې چې د حضور پاک مبارکې لاړې تللی دي، ولې صحابو خېټو ته هغه تللی دي. صحابه هغه خلک دي، بختور خلک. د حضور پاک مبارکې لاړې اوړو سره ګډې شوې او ترکاری کې ګډې شوې، د صحابو خېټو ته اقه لاړې تللی دي. صحابه دومره پاک خلک دي، خدای ته خوښ خلک. وی نبی علیہ السلام فرمایل چې ورشه یو بله ښځې له دې بله ښځه راوغواړه چې ډوډۍ ورسره پخېږي. 3.5 کیلو څه شی دی. وی نبی علیہ السلام مبارک ښځه م راوغوښته، ډوډۍ پخېږي او رانړېږي او حضور پاک مبارک یې په خپلو لاسونو وړکوي او وی کټوی به داسې نه راړوی، په کاسه به تې ښوروا او غوښه رالی، په کاسه باندې تې ښوروا غوښه رالي او په ډوډۍ د پاسه اچوي او صحابه ته وي راځئ. وخوړې شوه ټول صحابه خلاص شو، ډوډۍ وخوړله او وي زمونږ تنور هغسې د ډوډو ډکو او وي کټوی کې چې څومره غوښه وه هغسې پاتې شوه او څومره صحابه پې ماړه شو. 1000 کسان الله چې وغواړي داسې کولی شي. دا مثالونه دي موږ دپاره. 1000 کسان یو ځای کې صحابه تږي شو په سفر کې، وی لړ شئ او چرته اوبه وګورئ، منډې ترړې وی اوبه نشته. یو بیبي را روانه ده او هغې په څاروي باندې 2 مشکونه د اوبو یې ښودې دي، یو طرف ته او بل طرف ته. دا بیبي پکې بر سر کې ناسته ده. هغه اوښې دغه نه ونیوه پړي نه او نبي علیه السلام له یې بوت. وی صاحب ښځې نه تپوس رښتیا وکړه، وی اوبه دې کوم ځای نه راوړئ؟ کوم ځای دي اوبه؟ ښځه ورته وایي وی اوبه یو شواروز مزل دی، یو شواروز. پرون دې ټیم کې مې دا مشکونه د اوبو نه را ډک کړي دي، پرون دا وخت یو شواروز مزل. چې بویې تله نبي علیه السلام لوی صاحب اوبه خو د یو شواروز په مزل لري دي. او وی دغه زنانه ده نه بیبي لږه راکوزه شه، هغې ته وکتل چې دا خو بلا خلک دي، خو به خبره منم اوبه به رانه غواړي نو. او چې دومره اوبه قیمتي وي چې د شواروز په مزل یې خلک راوړي نو دا واقعي چې اوبه ډېره قیمتي شوه. عربو کې اوبه ډېره قیمتي دي، تیل ارزان دي، اوبه ګرانې دي. وایي چې کوزه یې کړه نبي علیه السلام مبارکه وی لوښې راوړی نو د هغې یو مشت یې هم لږې غوندې را کمې کړې او د بلې نه هم را کمې کړې او خپل لاس مبارک یې پکې کېښود او صحابو ته یې راشه شابه. صحابه لګیا شو بس کیمه او د سونم پې کوي، غسلم پې کوي، څارولم ورکوي. وی د حضور پاک ته د ګوتو نه د اوبه راخوټ کېدی. مونږ ورته کتل چې ګوتو نه اوبه روانې دي. ټول صحابه تنده ختمه شوه، څاروي ماړه شو او اوبې ځان له تې مشکونه هم ډک کړل. وی شابه دې ښځې سره لږ امداد وکړئ، سره غونډ کې دې نه هم لږه اوبه واغېشتې د امداد ورسره وکړئ. نو څه ستوان و چې څه ورسره و هغې نه یو غوټه وله جوړه کړه او ښځه یې واپس په اوښ سوره کړه او هغې ورته مخې ته کېښوده او حضور پاک ورته وایي خورې ترورې هغه زمانه کې چې څه ټکي و، وایي ګورې ستا اوبه هم نه دي کمې کړې ښه، تا نه چې څونه واغېشتې هغه د الله واپس په مشک کې پیدا کړي دي او موږ له الله خپل رزق راکړه، خفه کېږه مه. ښځه لیټ شوه چې قوم له ورسېده، قوم ورته وایي تا خو ناوخته کړې. یاره وایي دقسې چې الله سره وشو. دا ټول الې ورته ووي وی یا خو وی د دې ځمکې دا ګوتې داسې کړې، وی د دې ځمکې او د اسمان په میانځ کې یا خو دا هغه سړی دی چې هغه رښتونی پیغمبر دی، یا خو داسې معلومیږي، او یا د دې ځمکې او د اسمان په میانځ کې د ده نه غټ جادوګر بل نشته. 2 خبرې دي. رستو څه زمانه پس الله د هغې ښځې ټول قوم د هغې ښځې په وجه مسلمانان کړل. نو خدای داسې هم کولی شي، خدای عادت نه دی. نو هغه ماشوم بچی له مور یقین جوړ که
بس مورې وی چې باز بچی کارو شو، خاوند ته وی کارو شو، د ماشوم عقیده جوړه شوه په الله، داسې یقینا ولا مضبوط جوړ که چې دی به اوس الله نه غواړي او الله به د جنت میوه دلته ورکړي. بی بی مریم له نه ورکوله. بی بی مریم ته چې به زکریا علیه السلام راغی مختلف قسم میوې پرتې وې، انا لکې هذا، دا د کوم ځای نه رالل؟ او ورته ماشومه خولې باندې وی قالت هو من عند الله، الله راکړي. علیه السلام راغی مختلف قسم میوې پرتې وې، انا لکې هذا، دا د کوم ځای نه رالل؟ او ورته ماشومه خولې باندې وی قالت هو من عند الله، الله راکړي دي. هغې ته چا دا خولو چې الله راکړي دي؟ ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله چې چا له وغواړي